مزار شریف ښار کې د ځمکو غصب د مخنیوي کمیسیون چارواکي وایي چې د پرله پسې تخنیکي او حقوقي څېړنو وروسته یې دې ښار کې د 15 استوګنیزو ښارګوټو ځمکې امارتي تثبیت کړي دي. دوی زیاتوي دغه ښارګوټي چې نږدې 11,000 جریبه ځمکه کېږي د تیر جمهوریت پر وخت په غیر قانوني ډول غصب شوې وې. دغه چارواکي وایي د همدې ښارګوټو د تثبیت بهیر د اسنادو ارزونې او د اړوندو ادارو تر همغږۍ وروسته بشپړ شوی دی. چارواکي ټینګار کوي چې د غصب پر وړاندې مبارزه دوام لري او هغه ټولې ځمکې چې په ناقانونه ډول نیول شوي بیرته راګرځول کیږي. شارکونه خو په بلخ ولایت کې تقریبا 52,000 جریبه ځمکه امارتي تثبیت شوې ده چې داخل په ښار کې تقریبا 15 شارکه چې تثبیت شوي دي. هغه د شیخ صاحب امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د حکم په اساس ښاروالي د بلخ ښاروالي ته انتقالیږي چې هغه په مجموعه کې تقریبا 11,000 جریبه ځمکه د 15 شهرکه چې دا به ښاروالي ته انتقالیږي. د ښاروالي به بیا د دې د اصول مطابق چې په سرپرستي کې د اجوالي صاحب یو کمیټه تعیین شوې ده د شیخ صاحب امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د حکم په اساس چې هغه کمیټه بیا د ښاروالي د اصول مطابق پر خلکو باندې پلوري او یا به خلکو ته انتقالي خلکو ته به ورکوي ځکه چې هغه خپل قانون طرز العمل لري. په همدې حال کې د بلخ ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست په چوکاټ کې د چتر واحد ادارې هم فعالیت پیل کړ. مسؤلین وایي هغه کسان چې په دې ولایت کې د آبادۍ یا کور جوړولو پلان لري باید همدې ادارې ته مراجعه وکړي تر څو د قانوني اسنادو له ارزونې وروسته ورته د فعالیت اجازه ورکړل شي. چې دا په مجموعه کې به دا دلته یو چتر واحد جوړي خلک به راځي مراجعه به کوي که چا په خپل شخصي جایداد چې هغه شخصي جایداد وي قباله ولري د خټو د ساز اجازه غوښتل چې تعمیر پر جوړ کړي دا به راځي دلته به مراجعه کوي په د چتر واحد کې. هر اداره به خپل د کتابو او د ثبت محفوظ د لارې معلومات ورکوي چې درڅو پر معلومات په ادارو کې تکمیل شول بیا به راځي دلته شخص ته به د کار اجازه د ښاروالۍ د اصول مطابق د کار اجازه ورکول کیږي. د مزار شریف ښار اوسیدونکي بیا دا ګام د عامه شتمنیو خوندیتوب او د قانون د حاکمیت لپاره مهم بولي. دوی همدارس غوښتنه کوي چې د غصب شوو ځمکو بیرته راګرځولو بهیر دې په شفافه توګه مدیریت شي او هغه کورنۍ چې په دغو ښارګوټو کې اوسیږي له ستونزو پرته دې ورته مناسبې لارې په پام کې ونیول شي. موږ د دولت نه دا هیله ده چې په داسې یو شکل موږ سره رفتار وکړي چې نه موږ ته زیان ورسیږي او نه دولت ته. نو موږ هم په دغه کورو باندې پیسې ورکړي دي ځمکه مو اخیستې ده په دې کې کورونه آباد کړي دي. نو موږ که چیرې دغه کورونه په موږ باندې وران کړي نو موږ نشو کولی موږ دوباره خپل کورونه آباد کړو. یو ستونزمند کار ده. بسیار کار خوبه. بنده 25 سال ایران زندگی کردیم. زمین بنده الان غصب شده. از الان هم از چی میاییم قماندانی میاییم. همینطور کالاگذاری شده سر ما از امارت اسلامی خواهش بکنم که د داد مردم برسه. د معلوماتو له مخې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو راهیسې بلخ ولایت کې 53,000 جریبه ځمکه له غصب څخه تر خلاصېدو وروسته بیرته امارتي ملکیت ګرځول شوې ده. زیار الکوزی، امید راډیو، بلخ.